چې دا وخت ما سره خلک والا هادي به ولاړه د اسماء احلاس او تاسو به سوشل میډیا باندې شعرونه لیدلي وي کتلي هم وي د سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېر عزت مهرباني جی. ټول نه مخکې ته جی موږ خپل چنن باندې هرکلی وایو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. جی نن په مردان سپورت کمپلیکس کې زیتاش کلاس سوپر لیګ آغاز شوی دی. څه به ویل غواړئ؟ ډېر زیات خوشحاله یم مردان ته، خو زه ډېر ځل راغلی یم ځکه چې زمونږ اکثر لا تګ هم په مردان باندې کیږي، خو مطلب داسې بیا سپیسیفیک پروګرام دپاره زه فرست ټایم راغلی یم، خوشحاله یم. او دا خو زه هم موږ په ینګسټر کې راځو، دا ځوانان هم په ینګ دي، نو په کار چې دغه شان لوبي ارګنایز شي، دغه شان پروګرامونه وشي، او خوشحاله یم، ښه فیل کوم. او موسم هم ماشاءالله ډېر زیات ښایسته دی، او سجاد صاحب هم را سره ولاړ دی، نو د هغوی هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم، او ستاسو د ټي وي هم ډېر زیات شکریا ادا کوم. خپل شعرونه ویلي دي سوشل میډیا باندې ګورو نه دلته راغلي د خپل مینوال سره لږ شعر خپل شعر کې. ډېره زیاته مننه څومره چې دا ولاړ رونه دي، او څومره چې ستاسو دغه ویورز دي ټولو ته دغه غزل ډالۍ کوم چې هر ارمان دي د زړګي زرې زرې شه، هر ارمان دي د زړګي زرې زرې شه، په نصیب دي بې وفا تل شوګیرې شه، چې څوک مینه په ژوندون درله در نه کړي، چې څوک مینه په ژوندون درله در نه کړي، در په غاړه د بیلتون دي زوللې شه. نه حسن نه اخلاق نه هنر وي، نه حسن نه اخلاق نه هنر وي، ستا په شان خلکو نه ډکې یادېرې شه، او یو ساعت چې درله در خوشحالي نه کړي، تنګې تا باندې د عمر ورځې شپې شه، چې بدن دې همیشه په ازغو غوس وي، سرې لمبې دې په وجود باندې خورې شه، په خپل عمر کې دې ډېر خلک ازار کړل، در پسې د لوی وړو هغه خیرې شه، او ما اخلاص خو صرف ستا مینه غوښتله، تا را نه کړه یاره سترګې دې ړندې شه. ډېر ښکلی زبردست. چې دا راته ووایه تاسو د شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو؟ نو شاعري خو زه د 12 سال نه کوم، او شوق دا ده چې هر سړی شاعر نشي کېدی، او نه هر انسان په شعر باندې پوهیږي، خو بیا هم دا مهال ما ته خپل یو شعر را یادېږي، پوهیږي شعر د زړه نه اوري فخر پې کړم، په شعر پوهیږي شعر د زړه نه اوري فخر پې کړم، زمونږ د خاورې خلک ټول د شاعرۍ خلک دي. ډېره مننه. خپل مینوال ته پیغام ورکړئ. دغه پیغام ورته ورکوم چې مینه عام کړئ، او په یو بل پسې خبرې مه کوئ، ځکه چې فرض که تاسو په یو بل پسې خبرې کوئ، د دې نه ښه دا ده چې تاسو خپل ځان په خلکو وپېژنئ، کار وکئ، د خاورې دپاره وکئ، د خپل ځان دپاره وکئ، د خپل فیملي دپاره وکئ، او دغه خاوره او دغه پښتانه چې کوم دي دغه وځلوئ، مخ په وړاندې یې بوځئ. ډېره مننه. ډېر شکریه چې بالکل تاسو د اسماء احلاس خبرې وویلې، ډېرې ښکلې خبرې ترې ورسره شوې. دا وخت ما سجاد بھائی ولاړ دی سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د پښتو نیوز ټول ټیم ته زه دلته زیتاش کلاسیک سوپر لیګ مردان سپورټس کمپلیکس ته په راتګ هرکلی ویم، او بیا شاهزیب ستا او ستاسو د فیملی چې کوم خدمات دي په صحافت کې، نو په درنه سترګه ورته ګورم، او دلته په راتګ هرکلی ویم تاسو. دې نه مخکې مثل شو اوس زیتاش کلاس سوپر لیګ شروع شو، کار د غنی د کول په کار سره ټورنمنت کار خودي ډېر دا خو ایونت ته دې نه پس ان شاء الله زیتاش دا کوشش ته چې تاسو د پاره غټ ایونت د ایتلیټکس روړي د فوټبال یو ټورنمنت په ان شاء الله تعالی کو، او د دې زیتاش کلاسیک سوپر لیګ نه پس بیا د مردان سپورټس کمپلیکس کې دا کې یو لیګ چې کوم دی، نو ان شاء الله تعالی دا زموږ ذهن کې دي چې د مردان د دې لوبغاړو د پاره وړو، ځکه چې لوبې او لوبغاړي د خپل ملک وقار بلند ساتي، او د کم کام چې د لوبو میدانونه آباد وي، دغه کام هسپتالونه ویران وي، نو موږ غواړو چې دا څنګه سرګرمۍ چې شروع دي د سره د انسان ذهني نشونمام کیږي او جسمانی نشونمام کیږي، او زه به دا ووایم چې دا خاوره چې ډېر عمر بارود بوین کړی دي، د خاورې کې ډېر عمر چې کوم دی نو وینې څڅېدلې دي، نو دغه شهیدانو برکت دی چې کوم زمونږ د ولس شهیدانو، کوم چې زمونږ خدایي خدمتګارانو شهیدانو، یا چې کوم زمونږ د پولیس پوج شهیدان دي، نن د هغوی وینې رنګ روړی دی، او نن په دې سیمه باندې هغه ګلونه چې کوم دی نو زرخیز شوي دي. یو شعر ماته را یادېږي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ، ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ، په مونږ مو د اوسپنو باران وکړو، تاسو په امرودو کې پیسې ګټې، مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو. ډېر شکریه، ډېر مننه جی ټایم راکولو چې بالکل ډېره ښکلې خبره ترې ورسره شوې. اوس یو وړه شان دمالو تمې نه بعد بیا حاضرېږو. With every Turk Show box, get a Tang Jug Pack free.
اغلی اتلان دی په میدان لکه زمریان 400 اتلان نومې خور په ټول جهان 400 اتلان اغلی اتلان دی په میدان لکه زمریان 400 اتلان نومې خور په ټول جهان 400 اتلان جی بالکل تاسو کتل چې هر کې مقابله ډیره سنسنیخیز شوه ډیره ګرمه شوه ځکه چې سکور به یو شان روان شوه نو اخره کې چې کوم 400 اتلان میچ وګټو او کوم چې مشران دي کوم سره ملایوګو ای سره مو خبره تر کوه یاره میچ خو ډیر زیات سنسنیخیز او مو خو ډیر سکور کړی 182 خو بیا د هغوی ډېر زیات ښه بیټینګ وکړو تر اخري باله پورې میچ چې د هغوی په لاس کې و او دا T20 دې کې لکه د پته مته نه لګي یا یو باله خوا یو دی خوا او بس اخري بال باندې مونږ وګټو ډېر زیات ښه فیل کوم وشي او ډېر مې انجوای کوم میچ خو ډېر تھرلینګ میچ شو ډېر زبردست میچ شو او ایٹ د اینډ هغه خبره ده چې موږ ډېر خوشحاله شو او زموږ ټیم چې دی 400 اتلان وګټو هلکانو پکې ډېر ښه پرفارمنس ورکړو او ټورنمنټ آغاز زموږ دپاره ډېر بریلیانټ شو نو لیټس هوپ فار د فیوچر ان د بیسټ وے 400 اتلان اونر موجود دی مقصود صاحب ای سره خبره تر کوه میچ وګټو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی جی مبارکي در کوه ثانک یو ویری مچ او بس یاره تاسو په خپل وکړو چې کم تھرلینګ میچ او کم ایکسایټمنټ او پکې کم دغه خو دا خدای کنه چې زمونږ پلیرانو ډېر ښه دغه وکړو پرفارمنس وکړو خپل نروز دغه کو نو ان شاء الله موږ دا وګټو جی جی ډېر شکریہ جی بالکل تاسو دې خبرې واورېدې اوس موږ اخبارونه سرته رسي بل میچ کې بیا حاضرېږو نوې فورم سره اوس موږ لره کې اجازه ته په ډېر لوی مهربانه الله باندې سپارم د الله په امان میدان لکه زمریان 400 اتلان نومې خور په ټول جهان 400 اتلان